अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ज़ुबान औरेदली शवी यो रिश्तीनी किस्सा ज़िक्र कई। किस्सा मखकिनो उम्मतों दो कसानों दा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरेदली दा और दा रिवायत नकल कई। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बनी इसराइल दा यो सरी ज़िक्र हुआ सड़ी ज़रूरत पेश शवे ने बल कसल वरगे दखल कौमी और कसल वरगे ज़र अशरफ़े थे वक़्त ज़र अशरफ़े कर्ज रख अगर वर्ता हुए चे डेरा खाना होता दो कसा गवाहन रावला चा गवाहन मख की तला कर्ज दर्ग मसला बाने आमलूश न कर्ज ख्वार तो वही शरोरा दल दखो सुख निश्ता चज़रा वाला गवाहान जोड़ का लमा उस्ता अल्लाह चलेगा लमा उस्ता अल्लाह लमा उस्ता देव मामले काफ़ी गवारे नबिया वार्ता अबल मरगरे हुए चे खदा है यो ज़मानती ना वाला चे गवाह निश्ता यो दो कसे निश्ता यो कस ज़मानती ना वाला चे ज़मानत और कफ़ालत किस्ता मगवत हुए चे ज़मानती में निश्ता कफ़ा बिल्लाहि वकीला कफ़ा बिल्लाहि कफ़ीला काफ़ी ज़ामिन ज़माना तरफ़ा अल्लाह है गवाह में मल्ला है रासरे मना और ज़मानती में मल्ला है रासरे मना अल्लाह ने दुआ और खबरें ज़मीन मुसलमानों समझ के रावली चसवायु और सकाऊ कना अल्लाह पे गवाह मनो और अल्लाह कफील और जिम्मेदार हो गनो बेबा तवाना बचकी हो अल्लाह गवाह मनलो की रिश्ती नहीं हो और अल्लाह खबल कफील और जामिन मनलो की रिश्ती नहीं हो। अल्लाह गवाह दे तो मसला था जो सरेदा से वही बिल चाहता खबरों पर दौरान की चे अल्लाह गवाह दे चला खबर अदा से था अल्लाह गवाह दे चला खबर अदा से न था कसम ने क्योंकि कसम पर दरोग कड़ी कि ना दटके पर दरोग वेली चे अल्लाह गवाह दे चला खबर अदा से था लो या गुनाह होगा लो या गुनाह होगा अल्लाह गवाह ने वह पदा से वक्त के हुए चित्त रिश्ती ने पखबला खबर है तो पखबला वादा की रिश्ती ने धोखे वरकोड़ो वाला नहीं तो पखबल नमाजी पर खबर की रिश्ती ने दरोक जन ने उदा से हुआ है कि अल्लाह गवाह दे देखल को परिश्तिया बांधे दा खबर कड़े हुआ
د زرو اشرفو لین دین کوي، قرض ورکوي او بل قرض اخلي، گواهان نشته، ضمانتي نشته. ٹھیک شو؟ نو مسله دا ده که ادبار دی نی کنه نو دا کار مکوه. څو پورې گواهان نی، څو پورې ضامن نه درکوي چې بیا خپېمانه نشي. خو که ته مطمئن کی او ته مطمئن شوي نو بیا ټیک ده. دا معامله او دا لین دین، قرض ورکول او قرض اخیستل کولی شي. اوس دغه کس د زرو اشرفو په قرض ورکولو باندې مطمئن شو او دې خبرې سره مطمئن شو چې کله ورته دې ملګري ووایي چې زما او ستا ترمنځ کافي ګواه الله دی او زما او ستا ترمنځ زما د طرفه کافي ضامن او کفیل الله دی. نو بس هغه زړه ته خبره پرېوته چې دعا کولو والا بنده داسې یقین سره دعا کوي، غوښتل کوي د خپل حاجت چې زما حاجتونو پوره کولو والا یوازې الله دی، زما مسائل حل کولو والا یوازې الله دی. الله زما د مسائلو د حل لپاره، الله زما د ضرورتونو پوره کولو لپاره یوازې کافي دی. ٹھیک شو؟ او زما ټول ضرورتونه د الله په علم کې دي، زما ټول مسائل مشکلات د الله په علم کې دي. د مسائلو حل او د حاجتونو او ضرورتونو پوره کول د الله په قدرت کې دي. یوازې د یقین سره دعا او د یقین سره سوال د الله قبلې. خیر د قرض معامله وشوه، لږې نه دي، زر اشرفۍ دي. سړی لاړ په سفر باندې، بل ملک ته تلو، سمندر پار سفر دی. نیټه مقرر کا، میاشت پس، 2 میاشتې پس زما قرض ماته رارسېږي. وخت چې رانږدې شه، اوس ګورئ د قرض اخیستونکي دا خبره په رښتیا کړې وه چې زما او ستا ترمنځ کافي ګواه الله دی، او دا خبره په رښتیا کړې وه چې زما او ستا ترمنځ کافي کفیل او ضمانتي الله دی. وکفا بالله شهیدا وکفا بالله کفیلا. وکفا بالله شهیدا وکفا بالله کفیلا. دا یې رښتیا ویلي وو، د دې ملګري دوکه کولو دپاره یې نه ویلي، دا یې په رښتیا ویلي وو. نو چې کله وخت راغی که نه، دی دغه ته راغی، کشتۍ چې کوم ځای کې ودرېږي، هر څه چې ورته وایي بیړۍ او کشتۍ کوم ځای ودرېږي د سمندر په غاړه کې، هغه ګودر ته راغی. که چېرته زموږ د وطن معتمد کس پیدا شو چې زه ورته د اشرفۍ، د زر اشرفۍ حواله کړم، هغه فلاني تاریخ ته فلاني له ورسي. خو د الله شان دا و چې هېڅ شی ورته میلاو نه شو. سړي خپل ځان ملامته کړ په دې خپل زړه کې چې داسې وشو. دا خو زه اوس په دې واده کې دروغجن کېږم او ما خو کفا بالله شهیدا کفا بالله کفیلا ویلي دي. دا به څه کېږي؟ کافی الله
او علیم بذات الصدور الله ورته په زړه کې دا خبره واچوله چې ته دغه وکړه رقم ولېږه کشته نشته په بله طریقې ولېږه یو کان لرګی راواخیسته غټ لرګی او هغه یې زر زر تش کړ که نه لږ سورې پکې وکړو او بیا پکې دغه پیسې کېښوې او بیا یې بند کړ او دی ووی چې الله ما ستا د لوی شهادت او د لوی کفالت د لوی شهادت او د لوی کفالت په اعتماد باندې دا زر اشرفی قرضه اخیستې ده او دا قرضه ته د قدرتونو مالک خپل مالک ته بر وخت ورسوه بر وخت او بیا الله داسې رسول کوي کشتې نه بغیر جهاز نه بغیر پوه شو که نه د قاصد او د سفیر نه بغیر او هغه لرګی د الله نوم یې واخیستو اوبو ته یې ورخوشی کړ لرګی روان شو څومره وخت د الله په علم کې دی چې مقدر و لرګی هغه غاړې ته او کنارې ته ورسېد کومې کنارې ته چې په کومه ورځ باندې د خپلې قرضې د وصولولو په تمه هغه د قرضې مالک راغلی دی چې زه قرضه وصول کړم نشته نه چېرته بیړۍ شته نه کشتۍ شته نه چېرته لرې ښکاري نه نږدې ښکاري کله کله داسې جونه کمیږي سیلابونه یې طوفانونه یې نو بیا د کشتو د بیړو آمد و رفت کمی خیر نو امیده شوی دی چې واپس ځي یو لرګی ګوري چې په هغه کې تاویږي را تاویږي بس ده ووایي ځه پیسې خو رانه رسېدې دا لرګی به کور ته یوسم خشاک به شي د لرګي د ترلاسه کولو لپاره څه ترتیب چې و هغه ترتیب یې اختیار کړ لرګی راوویسته هغه مون غوندې او هغه یې یوړو ځان سره چې یې ویړو بیا د ماتولو اراده یې وکړه چې کله یې لرګی مات کړ زر اشرفۍ دي پکې او رقم نه پکې پیسې ورته الله بر وخت ورسولې که موږ او تاسو په رښتیا باندې خپلو کې یو بل سره وعدې وکړو نو دغه رښتینې وعده به الله پوره کوي اسباب او وسایل وي او که نه پوه شوې د وعدې پوره کولو لپاره د کومو اسبابو ضرورت دی هغه وي او که نه دغه وعده به الله پوره کوي خو چې کله مونږ د الله په کفالت باندې او د الله په شهادت باندې د الله په لوی قدرت باندې د یقین په رڼا کې وعده کړي هغه وعده به الله پوره کوي لکه د دې کس وعده چې الله پوره کوي څه موده پس هغه کس راغی د قرض خوا کور له ورغی زر اشرفۍ هم ځان سره یوړې زر اشرفۍ هم یوړې او عذر یې مې ورته وکړ چې وروره ته خفه نه شې زه د دې وجې نه لیټ شوی یم چې سورلی نه وي هغه ورته ووایي
چې وروره ستا ډېره ډېره مهرباني تا چې ما سره کومه وعده کړې وه بلکل ستا د طرفه ستا هغه وعده بر وقت پوره شوې ده خو په دې شکل کې پوره شوې ده وژه ستا هغه وعده په دې صورت کې پوره شوې ده په دومره ورته بیا خبره وکړه او دا کومې اشرفۍ دي چې راوړي که نه دا ځان سره واپس یوسه ما ته خپل قرض وصول شوی دی او په وخت باندې وصول شوی که مسلمانانو د دې قصې په حقیقت باندې نظر وکړو په خپلو معاملاتو کې د لوی الله د قانون احترام وکړو ٹھیک شو کوم ځای کې د شهادت ضرورت دی هغلته بده مه منه د شهادت مطالبه وکړه کوم ځای کې د لیکلو ضرورت دی هغلته د لیکلو مطالبه وکړه کوم ځای کې د ضمانت او د کفالت ضرورت دی هغلته د کفالت او د ضمانت مطالبه وکړه بده مه منه دا مه وایه چې دا سړی به بیا وایي چې وګوره ما باندې اعتبار ونه که ما باندې بې اعتباره یې جوړې چې ته مانه ګواه غواړې چرته په معاملاتو کې چې مسلمانانو د شریعت د اصولو تابعداري کړې ده دوی خپیمانه شوي هم نه دي او دوی ملامته شوي هم نه دي دوی خپیمانه شوي هم نه دي په خپلو کړو باندې او دوی ملامته شوي هم نه دي خو چې چېرته د شریعت د اصولو خلاف ورزۍ شروع شوي دي خپیمانتیا هم ډېره او ملامتیا هم ډېره په سر ماړی شو اعتماد والا مرګري اعتماد والا دوستان اعتماد والا ګاونډیان اعتماد والا رشتہ داران اعتماد والا پارټنران ګډوډ شو هر څه لاړ خراب شو دا ولې ځکه چې د شریعت په اصولو باندې عمل نه دی شوی هر څه ګډوډ اسې برای نام زما او ستا ترمنځ الله ګواه کافي دی زما ستا ترمنځ الله ضامن او کفیل کافي دی وکیل کافي دی برای نام خبر برای نام نه وکړه په مسله باندې عمل وکړه کوم ځای کې چې تا ته د ګواه پیش کولو حکم دی هغلته هغسې ګواهي پیش کړه کوم ځای کې چې تا ته د ضمانت او د کفالت حکم دی هغسې ضمانت او کفالت ورکړه ضامن او کفیل جوړ کړه کوم ځای کې تا ته د لیکلو حکم دی هغلته صحیح لیکل وکړه ته به نه خپیمانه کېږي او نه به ملامته کېږي نه به خپیمانه کېږي او نه به ملامته کېږي هېڅ هم نشته او که دا نه یې که نه هسې زباني جمع خرچ یا دا خبره چې تا ته ووایي چې وروره راځه چې لیکل وکړو ګواهان پیش کړه ګواهان راواله چې د دوه کسانو په مخ کې زه دله دا شی حواله کړم تا ته تاله قرض درکړم ستا قرض خلاص کړم نو هغه ورته وایي چې ولې په ما د اعتبار نشته په ما ته اعتبار نشته په تا مې اعتبار شته په تا مې اعتبار شته خو د شریعت د مسلې د شریعت د قانون احترام قدر ستا د اعتبار نه زیات دی ستا د اعتبار نه زیات دی او دغسې خبره یو بل سره په وعدو کې هم ده وعدې خو مونږ ډېرې کوو که نه اوس بیا په دې ورځو کې پوه شئ
ووټ ورکولو والا وعدې کوي او ووټ غوښتو والا وعدې کوي. ووټ ورکولو والا وعدې کوي ووټ چې د یو د طرف دروغ نی، او د یو د طرف هم د داسې خبرې وعده ونشي چې هغه پکې دروغجن شي. کني ملامته به مې او خپېمانه به مې، ملامته به مې او خپېمانه به مې. د اوټ ورکوونکي نیت به د امت او د ملت خیرخواهي، او د اوټ غوښتونکي نیت به د ملت او د امت خیرخواهي. بس دا دو ټکي یاد ساتئ، او په دې سوچ او په دې بنیاد باندې به وعده کې د امت مسلمه او د ملت اسلامي. الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي، او بالخصوص د پاکستان د مسلمانانو او د دې خاورې او د دې ځمکې حفاظت دې الله وکړي. وشو که نه؟ د پاکستان حفاظت دې الله وکړي، د اسلامي مملکتونو حفاظت دې الله وکړي، او د مسلمان حفاظت دې الله وکړي. ډېر لوی سنګین حالات دي، سنګین. تاسو ته ښه پته ده، هر چا ته پته ده. ټیک شوه؟ نورې وعدې پرېږدئ، بس دا وعده وکړه، دا وعده وکړه چې زه به د ملت خیر خوا یم او زه به د امت خیر خوا یم. زه به د ملت خیر خوا یم، ملت اسلامي، او زه به د امت خیر خوا یم، امت مسلمه. کله چې دا دوه خیرخواهۍ د هر مسلمان په زړه کې پیدا شي او دا په دې زړونو کې قرار ونیسي، قسم په خدای دا ټولې مسلې به الله حل کړي. لکه څنګه چې د دغه دوه کسانو مسله حل کړه، د کومو دوه کسانو قصه چې موږ ته رښتینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. قرض خوا هم خیرخوا او قرض ورکوونکی هم خیرخوا، قرض غوښتونکی هم خیرخوا دی او قرض ورکوونکی هم خیرخوا دی. نن بېادبي دی معافي، زما قرض ورکوونکی هم خود غرضه دی. څه دی؟ خود غرضه دی، او قرض غوښتونکی هم خود غرضه دی. نو دواړه ګیر شو، دواړه څه شو؟ ګیر شو، دواړه ملامت هم شو او دواړه په خپلو کړو خپېمان هم شو. دغه قرض خوا او دغه قرض غوښتونکي دواړه د یو بل خیرخوا او د دغه لویې خیرخواهۍ په سوچ باندې دا خبره کړې وه. کومه خبره یې کړې وه؟ دا خبره یې کړې وه چې زما او ستا ترمنځ کافي ګواه یو الله دی، زما او ستا ترمنځ کافي ضامن او کفیل یو الله دی. هغه یو الله یې څنګه مدد وکړو؟ دواړه یې د ملامتې نه بچ کړو. خبره پوه بېشماره ځل دا قصې زمونږ په دې وطن کې راغی، بېشماره ځل. او رښتیا ووایي څومره ملامتو سره، څومره خپېمانتیا سره، څومره ګناهونو سره، څومره دروغو سره، څومره ظلمونو سره موږ مخامخ کېږو، ټس نمس کېږو نه چې الله نه ویرېږو، الله نه ویرېږو. اوټ غوښتو والا هم خپل نیت او خپله اراده بدله کړي د خود غرضۍ نه خیرخواهۍ ته. اوټ ورکولو والا هم خپل ارادې بدلې کړي د خود غرضۍ نه څه ته؟ خیرخواهۍ ته. د چا خیرخواهي؟ بس د دوه څیزونو خیرخواهي، د ملت خیرخواه شه او د امت خیرخواه شه. د ملت اسلامي خیرخواه شه او د امت مسلمه خیرخواه شه. الله دې دا ورځ شپې او دا حالات عافیت سره په موږ باندې راولي او عافیت سره دې الله تیر کړي. کوم الله چې کومو خلکو ته د کامیابولو په شکل کې خیر ورکولی شي، او مغه الله
دغه خلکو ته د ناکامۍ په شکل کې هم خیر ورکولی شي. د خیر طالبان جوړ شو. څه جوړ شو؟ د خیر غوښتو والا جوړ شو د الله نه. او کوم الله چې د کامیابی والا ته د کامیابی په شکل کې خیر نه ورکوي، ناکامۍ کې هم نه ورکوي، مزې دې کوي، خود غرضه. د کامیابی او د خیر او د بې خیرۍ مدار په نیتونو باندې دی. د ګټې او د تاوان مدار په نیتونو باندې دی. ٹھیک شو؟ دوکې ونه کړو یو بل سره، چل ول ونه کړو، دروغ ونه وایو، خوشغرضي ونه کړو. بس په زړونو کې د فریقینو په زړونو کې د چا د فریقینو په زړونو کې اوټ ورکولو والا او اوټ غوښتو والا جذبه او درد په دې وخت کې دی چې الله ملت سره لوی ظلم شروع دی کېږي، ملت اسلامي سره لوی ظلم کېږي، امت مسلمه سره لوی ظلم کېږي. زه د دې ملت اسلامي او د امت مسلمه د خیرخواهۍ په سوچ او د خیرخواهۍ په نیت باندې دا کار کوم، اخیستل کوم، وصولول کوم یا ورکول کوم. الله امت ته خیر ورکا او ملت ته خیر ورکا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الله د حالات حاضر او خیر مون سره ټول مسلمانانو ته نصیب کړي. د حالات حاضر او د شر نه مون سره د ټول مسلمانانو پوره حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.